د آهنګر دکان ته شپږ آسونه ودرېدل. آهنګر په بیړه له دکانه ووت. تعظیم یې وکړ. ویې ویل: حسن خانه په خیر راغلی. له رنګه سور ځوان له آسه ښکته شو. آهنګر په بیړه د لرګي څوکۍ ورته کېښوده. ځوان کېناست. آهنګر وویل: صاحب چای واچوم؟ له رنګه سور ځوان وویل: کړه یو زولنې څنګه شوې؟ آهنګر د یوې بوجۍ خوله خلاصه کړه. زنجیرونه وشرنګېدل. څو زولنې یې ترې راوایستې. ځوان یوه زولنه ور واخیسته، کش یې کړه. ویې ویل: ټولې څو دانې دي؟ 8 خو 50 نورې پاتې دي. بس په 10 ورځو کې تیارېږي. د ځوان ټنډه تروا شوه. د تېرو زولنو خوند نه وه. یوه باندې یوه زولنه وشکوله. غلی شو. یو دم یې وخندل، خو تښتېدو ته پاتې نه شو. تر زړه یې ګولۍ وخته. ولاړ عسکر وخندل. آهنګر وویل: بېغمه اوسئ، دا ځل مې داسې زولنې جوړې کړي دي چې زمری به یې هم ونه شکوي. سره ځوان وخندل: زمری؟ په کندهار کې زمری له کومه شو؟ دلته خو ټول ګیدړان دي. ټولو عسکرو وخندل. د آهنګر مخصوص شو. ځوان وویل: سمه ده، تیارې شوې زولنې جنګي کلا ته راولېږه، خو پاتې هم باید تر 10 ورځو پورې جوړې وي. ځوان پر آس سپور شو. آهنګر په خواره خوله وویل: صاحب یوه شېبه صبر وکړئ. آهنګر دکان ته ننوت. یوه غوټه یې راواخیسته. سره ځوان وویل: دا څه دي؟ آهنګر خوله جینګه کړه. صاحب پخپله یې وګورئ. ځوان غوټه خلاصه کړه. د شنې چپنې زرتار وځلېدل. آهنګر وویل: صاحب یو ملګری مې سوداګري کوي. دا چپنه یې له هندوستانه د زندان مشر ته راوړې ده. ځوان چپنه سره واړوله. ویې ویل: ښکلې ده، اصل ورېښم دي، زه به یې ور وسپارم، خو دا موږ یې ولې هېر یو؟ آهنګر وویل: صاحب د بلا دې هېر شي، زه به ورته ووایم ملګری مې صفوي حکومت ته ډېر مخلص سړی دی، د حکومت مامورینو ته احترام لري. ځوان آس ته پښه ورکړه. ټولو حرکت وکړ. میرویس خان راغی، کېناست. آهنګر وویل: بیا هم فکر وکړه، دا خلک به دې خوار کي. میرویس خان وویل: دې خلکو ته د نږدې کېدو لپاره بله لاره نه لرم. غلی شو. ویې ویل: داسې اعتباري کس شته چې د ګورګین له قماندانانو سره شناخت ولري؟ آهنګر وویل: هو، د بارکدین په نوم یو څوک پیژنم. د قراول له یو مشر سره یې قرارداد کړی دی، د جنګي کلا عسکرو ته خوراکي مواد برابروي. میرویس خان وویل: د بارکدین په لاس باید ځینو قماندانانو ته سوغاتونه ورولېږو. یوه اونۍ وروسته 2 عسکر راغلل. آهنګر یې جنګي کلا ته بوت. په یوه لویه کوټه کې یې کېناوه. عسکر ووتل. آهنګر لړزې اخیستی و. شېبه وروسته چای ورته راغی. د آهنګر د زړه دربه ورو شوه. وخت ووت. آهنګر ځړېدلی سر ناست و. دروازه خلاصه شوه. کوټې ته 2 کسه راغلل. دواړه له رنګه سره ول. په څېرو کې یې د غوسې نښې نه ښکارېدلې. آهنګر په بیړه ودرېد. دواړه لاس ورکړ. مخامخ په څوکیو کېناستل. آهنګر خپلې چپنې وپېژندلې. یوه وویل: زه اسلم بیګ یم، د زندان مشر. آهنګر خپل لاس پر ټټر کېښود. بل وویل: ما ته راځه علي وایي، په جنګي کلا کې یوزباشي د 100 عسکرو مشر یم. آهنګر مسک شو. د زندان مشر وویل: خبرې لنډې ښې دي. مبارکدین د جنګي کلا ځینې قماندانان په ورېښمینو چپنو او اصیلو غالیو ونازول. ویل یې چې میرویس خان رالیږلي دي. مبارکدین ته دا قیمتي سوغاتونه تاسو ورکړي وو. دا میرویس خان څوک دی؟ آهنګر وویل: صاحب میرویس خان هوتک قومي مشر او لوی سوداګر دی. له کندهاره هندوستان ته پشم، وچې میوې او ځینې ګران بیه بوټي وړي او له هغه ځایه ورېښم، مسي، لوښي، زیورات او نور د کار وړ شیان راوړي. میرویس خان په خبره پوه سړی دی، په ډېرو قومونو ناز چلیږي. آهنګر خبرې کولې. رضا علي او د زندان مشر واضح خولې نیولې وې. آهنګر اوږدې خبرې وکړې. ویې ویل چې میرویس خان مخلص سړی دی، صفوي حکومت ته خاص احترام لري. د آهنګر له خبرو وروسته د زندان مشر له هغه څخه وغوښتل چې له میرویس خان سره د لیدو زمینه ورته برابره کړي. دوی ورځې وروسته میرویس خان له آهنګره او یو بل ملګري سره جنګي کلا ته ورغی. په یوه مجلل سالون کې یې پذیرایي وشوه. د زندان مشر د مالیې ټولولو مسؤل او علي حسین ښه راغلاست ورته ووایه. یوه شېبه د میرویس خان د تجارت په اړه وغږېدل. بیا سیاست ته راغلل. میرویس خان د ګورګین صفت وکړ. ویې ویل چې ښه مدیریت لري او په ډېر هوښیارتوب یې ټوله سیمه تر واک لاندې راوستې ده. رضا علي او د زندان مشر خوشحاله ول.
له شتمن میرویس خان نه یې ډېره استفاده کولای شوای. دا ځوان سوداګر ګورګین ته تر ټولو صادق کس ورښکاره شو. خو د مالیې مسؤل وویل یوه پوښتنه موږ هره ورځ ستاسو 10-20 کسان توپونو ته تړو، خو ته بیا هم زموږ صفت کوې. د آهنګر لنګي ولړزېدل. میرویس خان وخندل. موږ له 100 کالو را په دې خوا همدا حال لرو. تر غزني د مغول لښکرې پرتې دي. شمالي برخې د تزاري روسیې تر واک لاندې دي. خو په ټولو کې تاسې ښه یاست. کلاس وژنئ، 100 نور ژوند ته پرېږدئ. بله خبره، زه تجار سړی یم، خپلې ګټې ته ګورم، په دې خبرو پسې دومره سر نه ګرځوم. غرمې ته ډوډۍ راغله. مختلف خواړه او کباب شوی سلامت پسه پر میز کېښودل شو. د مالیې مسؤل د کلات له څو کلیو شکایت وکړ. ویل یې چې ډېر کلیوال مو ووژل، خو لا هم حکومت ته سمه مالیه نه ورکوي. د ګورګین په وړاندې مې اعتبار کم شوی دی. میرویس خان ور یاده کړه چې دا مشکل به دې حل کړي. وروسته یې له جیبه څو وړې قوطۍ راویستې. یوه قوطۍ یې د کوربنو مخې ته کېښوده. د زندان مشر په بیړه قوطۍ خلاصه کړه. یو دم یې چیغه کړه، او خدایه څومره ښکلی! 2 نورو هم قوطۍ خلاصې کړې. په ټولو قوطیو کې د سرو زرو یوه ګوتمۍ ایښې وه. د زندان مشر وویل وګورئ، ما ته خو هندستاني هنر ښکاري. په دې ګوتمۍ کې څومره ظریفه میناتوري کار شوې ده. میرویس خان وویل دلته تش لاس راتګ ښه نه راته وایسېد. هیله کوم دا دواړه سوغاتونه په ډېر څه ومنئ. د زندان مشر ګوتمۍ په ګوته کړه. لاس یې د مالیې د مسؤل سترګو ته ورنږدې کړ. په خوند یې وویل ښکلې نه ده؟ د مالیې مسؤل ټنډه تروه شوه، څه یې ونه ویل. میرویس خان د تګ اجازه وغوښته. قربانه ولاړ شول. میرویس خان د سالون په دروازه کې د مالیې مسؤل ته وویل د کلات له هغو څوکیو بېغمه اوسه، مالیه به په خپله کندهار ته درته راوړي. د مالیې د مسؤل سترګې وځلېدې. میرویس خان کلا ته لاړ. خپل هغه قومیان یې راټول کړل چې صفوي حکومت ته یې سمه مالیه نه ورکوله. میرویس خان له هغوی څخه هیله وکړه چې پاتې مالیه په خپله تر کندهار راورسوي. یوه هم څه ونه ویل. خلکو د خپل مشر په خویارۍ باور درلود. میاشت وروسته په خوراکي موادو بار کوچنی کاروان جنګي کلات ننوت. په زرګونو پوځیانو کې اوازه ګډه شوه چې د میرویس خان په نوم د هوتکو مشر څو یاغي کلي د مالیې ورکړې ته مجبوره کړي دي. په دوهمه ورځ میرویس خان یو لیک ترلاسه کړ. د مالیې مسؤل مننه پرې کړې وه. لیکلي یې وو چې د ګورګین په وړاندې یې له لاسه وتلی اعتبار بیرته خپل کړ. میرویس خان به کله کله جنګي کلا ته ورته. د پوځ قمندانانو او ګورګین ته نږدې کسانو ته به یې سوغاتونه ورکړل. میرویس خان په لنډ وخت کې اعتبار پیدا کړ. د مالیې مسؤل او ځینو نورو کسانو به په یوه شمېر مسایلو کې مشورې ترې اخیستې، خو ځینې وختونه به له ښکاره د باندې ووت. د مختلفو قومونو له اعتباري کسانو سره به یې ناسته درلودې. هغوی به یې په پټه پوهول چې د ګورګین پر وړاندې سره یو موټی شي. یوه ورځ د مالیې مدیر له ګورګین سره د لیدو زمینه ورته برابره کړه. میرویس خان شاوخوا وکتل. په جنګي کلا کې ګڼ کورونه آباد وو. بازار یې درلود. یوې بلې خواته پلي او سپاره پوځیان ګرځېدل. میرویس خان د 2 عسکرو په بدرګه مخکې لاړ. په جنګي کلا کې یوه بله وړه کلا جوړه وه. دا کلا یې د نارنج ماڼۍ بلله. میرویس خان د نارنج ماڼۍ ته ورننوت. ښکلې وه. په سپینو دیوالونو کې یې ګچینه میناتوري ښکارېدله. میرویس خان یوه ارت سالون ته ورغی. ګورګین له رنګه سور سړی و. شنې کڅوړنې سترګې درلودې. ډبلو سرو بریتونو یې لاندنۍ شونډه پټه کړې وه. میرویس خان ورغی. تعظیم یې وکړ. شاوخوا یې وکتل. سالون هسک و. پر مخامخ دیوال د غروب غټه منظره راځړېدله. په منظره کې لمر ټیټ و. د سمندر اوبه سرې ښکارېدلې. ګورګین وخندل. ستا نوم یې پخوا اورېدلی و، اوس مې له نږدې ولیدې. شانو ته میرویس خان یې؟ ودرېد. د ګورګین ونه په تالار کې له ټولو ولاړو کسانو لوړه وه. ګورګین د میز له سره یو جام ور واخیست. میرویس خان ته ورنږدې شو. له خولې یې د شرابو بوی ته ویې ویل ملګرو مې ستا صفت راته وکړ. ویې ویل چې په کندهار کې صفوي حکومت ته تر ټولو مخلص انسان یاست. غلی شو. یو دم یې چیغه کړه مېلمه ته یو څه راوړئ. یو کس راغی. پر میز یې پتنوس کېښود. شېبه وروسته یې میرویس خان ته یوه پیاله ونیوله. میرویس خان پوزه کش کړه له پیالې د تورو چایو بوی ته. میرویس خان د زندان مشر ته اشاره وکړه. هغه لاسونه وپړکول. یو ځوان له یوه پتنوس سره راغی. میرویس خان د پتناسه پر سر وریښمینه ټوټه لرې کړه. ګورګین ته یې وکتل. ویې ویل علي حضرته تاسو په ډېر څه ارزئ. تش لاس راتګ ښه نه راته وایسېد.
د اوس لپاره مې یو کوچنی سوغات ومنئ. ګرګین د پتناسله سره نیم ګز اوږده توپانچه ورپورته کړه. په ځیر ځیر یې ورته وکتل. د مالیې مسؤل وویل: صاحب، انګریزي توپانچه ده، په لاستیک یې سره زر کار شوي دي. د مالیې مسؤل په بیړه کړکۍ ته ودرېد. د پردې څنډه یې ورپورته کړه. په خوند یې وویل: صاحب، میرویس خان مخلص انسان دی. علي جناب ته یو بل څه هم راوړي دي. ګرګین کړکۍ ته ورنږدې شو. لاندې تک سپین ښکلی آس ولاړ و. د مالیې مسؤل وویل: ترکمني آس دی، له بدنه وړ ښکاري، خو په منډه کې جوړه نه لري. ګرګین بیرته په خپله څوکۍ کېناست. جام یې ډک کړ. ورو یې وویل: یوه پوښتنه. میرویس خان غلی و. ګرګین وویل: میرویس خانه، موږ ولې دومره در باندې ګران یو؟ میرویس خان وټوخل، غاړه یې صافه کړه. ویې ویل: صاحب، موږ پښتانه یو متل لرو، وایو چې ګټه په تاوان کېږي. ګرګین وخندل. میرویس خان ته یې د کېناستلو اشاره وکړه. ګرګین وویل: پوهېدم پیشو د خدای لپاره موږکان نه نیسي. ټولو وخندل. میرویس خان وویل: صاحب، زه تجار سړی یم، له سیاست سره مې نه ده جوړه، تل په خپلو ګټو پسې ګرځم. ګرګین وویل: خو موږ تجاران نه یو، له جګړې پرته په بل څه نه پوهېږو، د ګټې لپاره مناسب ځای ته نه یې راغلی. میرویس خان وویل: برعکس، تر دې ښه ځای نشم موندلی. ګرګین په حیرانۍ ورته وکتل. میرویس خان وویل: زه لوی سوداګر یم، خو تر اوسه مې یوازې له هندوستانه مالونه راوړي دي. غواړم چې خپل تجارت اصفهان ته هم وغځوم. اورېدلې مې دي چې د اصفهان په لاره کې غله ډېر دي، کله کله پر کاروانونو حملې وروړي. اوس به پوهېدلی یاست چې… ګرګین په خبره کې ورولوېد. په خندا یې وویل: بس پوه شوم، هوښیار سړی یې، د خپل تجارت امنیت ته دې پام کړی دی. سمه ده، موږ به ستا د کاروانونو په ساتنه کې مرسته در سره وکړو. خو… غلی شو. ویې ویل: مخکې دې څه ویل؟ میرویس خان په حیرانۍ ورته وکتل. ګرګین یو دم وخندل. په یاد مې شول، ګټه په تاوان کېږي، خو په دې کې موږ تاوان کوو. ستا هر کاروان به زموږ عسکر بدرګه کوي، نور زموږ ګټه څه شوه؟ میرویس خان وویل: صاحب، ګټه مو معلومه ده، په هر کاروان کې مو عسکرو ته تنخوا او د لارې مصارف درکوم. مالیه هم ستاسو خزانې ته درځي. پر دې سربیره جنګي کلا هم ځینې مصارف لري. هره میاشت به د سرو زرو 20 سکې درته رالېږم. ګرګین وټوخل. جام یې پر سر واړاوه. ویې ویل: بیا هم خپلې ګټې ته ګورې. ستا په خبرو کې مې صفوي حکومت ته د صداقت کومه نښه ونه لیده. د مالیې مسؤل وویل: صاحب، میرویس خان په کلات کې د څو یاغي کلیو مالیه راټوله کړه. ګرګین چیغه کړه: غلی شه، دا درېیم ځل دی چې همدا یوه خبره راته کوې. د مالیې د مسؤل سر وځړېد. ګرګین میرویس خان ته وکتل. ویې ویل: پوهېږم ته په خلکو کې دروند نوم لرې، ډېر قومونه دې ناز اخلي. موږ هم تر دې دمه کوم بد نه یې درنه لیدلي، خو یو شرط لرم، که دې پوره کړ وبه منم چې صفوي حکومت ته مخلص یې. باد تیز و، شڼهار یې خود، سرې شګې بادېدلې. آس ړنګ شو. سړی ترې ولوېد. نور آسونه ودرېدل. 2 مول وهلي کسان راغلل. له آسه لوېدلی سړی یې له شګو پورته کړ. یوه چیغه کړه: بلوڅه څه شوې؟ د دواړو له منځه ناره راغله: څه وایې؟ چیغه باد ورسره جوړه. له ونې لاندې سړی راغی. د مخکیني آس قیزه یې ونیوله. 6 آسونه پسې روان شول. دوړې وې، لاره نه ښکارېدله. شګې د سپرو کسانو پر لوڅو ټنډو تېرې لګېدې. آسونه د شګو یوې هسکې غونډۍ ته په لمنه کې ودرېدل. سپاره ښکته شول. هر یوه د خپل آس قیزه تر مټ تاو کړه. څادرونه یې پر مخونو ورکش کړل. غلي پرېوتل. شېبه وروسته باد له زوره ووت. د شګو دانې یې نه شوای پورته کولی، خو مړه دوړه لا نه وه ناسته. یو سړي مخ لوڅ کړ. په زوره یې ویل: بلوڅه، په څه غم دې واړولو؟ څادرونه لرې شول. 6 کسه کېناستل. مولونه یې خلاص کړل. یو بل ته یې وکتل. ویې خندل. ټولو پر خپلو ټنډو څادرونه تېر کړل. میرویس خان وویل: له اوبو پرته مو خدای که مخونه پاک شول. یو دم یې ناره کړه: بلوڅه څه شوې؟ تا خو ویل چې لاره رامعلومه ده. تکه تور ډنګر سړي په خپله څوکړه ږیره کې ګوتې تېرې کړې. ورو یې وویل: خان صاحب، نه یم غلط، په دې دښته کې مې زلمیتوب تېر شوی دی، هره خوا یې رامعلومه ده. آهنګر په خبره کې ورولوېد: ای د ظالم زویه، دا څنګه زلمیتوب دی؟ دا 3 ورځې دې په شګو کې روان کړي یو، شین ډکی مو ونه لید. بلوڅ وویل: دې طریقې روان وایي. یوه ورځ د شګو ګڼې غونډۍ جوړې شي، بله ورځ د ورغوي غوندې خلاص میدان وي. دلته به لاره د ستورو له مخې پیدا کوي. میرویس خان وویل: خواړه څومره پاتې دي؟
آهنګر ولاړ شو، د آس پر زین پرتې بوجۍ یې په خپلو ګوتو کې ټینګې کړې. ویې ویل د آسونو وربشې کمې دي، خو زموږ اشاره کېږي دومره څه لرو چې 2-3 ورځې مو ژوندي وساتي. یو بل وویل خو پتکونه په تشېدو دي، له اوبو پرته ګذاره سخته ده. میرویس خان له خپلې ملا د اوبو پتک خلاص کړ. ویې ویل یو څه اوبه پاتې دي، که تږي یاست نو ویې څښئ. غلی شو، بلوڅ ته یې وکتل. ویې ویل ځو. نه صاحب، د شګو طوفان ټوله لاره رانه ګډه وډه کړه، له ستورو پرته هېڅ هم نشو کولی. یو غږ راغی خدای دې وریځ نه را پیدا کوي، که نه نو همدلته مو مړه وبوله. ټولو وخندل. شېبه وروسته ټولو تیمم وواهه، قبله نه معلومېده، اټکلي ودرېدل. وخت ووت، د ماښام لمانځه سره ستوري وځلېدل. ډله روانه شوه، ټوله شپه یې مزل وکړ. د سهار په خړه کې یې اذان واورېده. ورغلل په سپېره دښته کې 7 خړې ګنبدې ښکارېدلې، لږ ورهاخوا تورې رمې پنډې وې. بلوڅ ساته ورغی، یو وړه ډبره یې ور واخیسته، لاس یې د څا پر سر ونیو، ګوتې یې خلاصې کړې. ښه شېبه غلی و، وروسته یې په اوبو کې د تیږې د لوېدو غږ واورېد. ټنډه یې تروه شوه. 100 ګزه لاندې دي، زما له وسه وتلې ده. میرویس خان د ډولچې پړي ته لاس ور وغځاوه، خو تر هغه مخکې آهنګر پړی ونیو. د څرخ غنجا شوه، له مخامخ کوره یو څوک راووت، بېرته کور ته ننوت. 2 خټینې کوزې یې راوړې. ټول اودسونه وکړل، په دښته کې په ملا پسې ودرېدل. وروسته چای راغی، د شیدو چای، پیروی او توده ډوډۍ وه. یوازې بلوڅ خبرې کولې، نور د کلیوالو په ژبه نه پوهېدل. بلوڅ یې ویله. له لمر ختو سره یې پتکونه ډک کړل، ډله روانه شوله. ټوله ورځ یې مزل وکړ، د شپې د شګو د 2 غونډیو په منځ کې پرېوتل. سهار د میرویس خان اوږه وخوځېده، سترګې یې رڼې کړې، لمر هسک ولاړ و. میرویس خان په بیړه کېناست. ویې ویل باید لمونځونه راوګرځوو. ځواب یې وانه ورېد. ملګرو ته یې وکتل، د ټولو سترګې رډې راختلې وې. مخامخ غونډۍ ته یې په ویره کتل. د میرویس خان زړه ولړزېده. د مخامخ غونډۍ پر سر څو سپاره ولاړ ول. میرویس خان شاته وکتل، 10-12 آسونه را روان ول. آهنګر خپلې تورې ته لاس کړ. میرویس خان وویل د جګړې لپاره نو یې راغلي. آهنګر وویل غله دي. میرویس خان په خبره کې ورولوېد. تر وخت مخکې پرېکړه مه کوه. غونډۍ ته یې وکتل، سپرو ټوپکې ورته نیولې وې. میرویس خان وویل ځانونه مه وژنئ، خبره نه ده معلومه، د تورو او ټوپکو هم نه سره کېږي. سپاره راغلل، څو ګامه لرې ودرېدل. آسونه او پر آسونو سپاره کسان تکه تور ول. یو رامخته شو، په لوړ غږ یې څه وویل. میرویس خان خپل بلوڅ ملګري ته وکتل. بلوڅ وویل بلوڅان دي، وایي چې څوک یاست؟ نو ولې غلی یې؟ بلوڅ ناره کړه. میرویس خان یوازې په خپل نوم او د هوتکو په ټکي پوه شو. مخابل لوري څه وویل؟ میرویس خان بلوڅ ته وکتل. بلوڅ وویل وایي چې دلته څه کوئ؟ میرویس خان مسک شو. خو ورته ووایه چې د څه لپاره راغلی یو، ته نه پوهېږې؟ بلوڅ ناره کړه. میرویس خان یوازې د بلوڅو د خان شهسوار په نوم وپوهېد. مخابل لوري ناره کړه. بلوڅ وویل وایي چې وسلې وغورځوئ. د آهنګر تندی تریو شو. دا نو نه منم. میرویس خان خپله توره وغورځوله. نورو ملګرو یې هم همداسې وکړل. یوازې آهنګر غلی ولاړ و. میرویس خان د آهنګر پر پښه ور وخوت. آهنګر اخ کړل، توره یې له لاسه ولوېده. یو بلوڅ راغی، تورې یې ورټولې کړې. بل د میرویس خان او د هغه د ملګرو لاسونه ور وتړل. 2 سپرو د خپلو آسونو تشو ته پوندې ورکړې. تور آسونه تیز ول. په لنډ وخت کې د شګو تر غونډۍ واوښتل. د غرمې سیوري لا نه و ړنګ چې تللي آسونه بېرته راغلل. خپلې ډلې ته ور وګرځېدل. یو یې له یوه مول وهلي دنګ سړي سره ودرېد. څه یې وویل؟ مول وهلی سړی په بیړه راغی. د میرویس خان او د هغه د ملګرو لاسونه یې ور خلاص کړل. څو ځله یې یوه خبره وکړه. میرویس خان خپل بلوڅ ملګري ته وکتل. هغه وویل بخښنه غواړي. میرویس خان او ملګري د بلوڅو په بدرګه روان شول. ماسپښین یوې تنګې درې ته ورسېدل. میرویس خان له 5 ورځو وروسته ډبرې لیدلې. شنو ونو ته ورسېدل. له ډبرو اوبه راتوېدلې. په شنه چمن کې تورې کېږدۍ ولاړې وې. د یوې کېږدۍ تر مخ تر سرو لمبو پورته پر سیخ پیلې سلامت په سر راتاوېده. یو دروند غږ راغی. سترګې مو روښانه، په خیر راغلی. له یوې کېږدۍ یو تور چاغ سړی راووت. تکه تور ډبل بریتونه یې درلودل. په تورو شونډو کې یې سپین غاښونه له ورایه ښکارېدل. چاغ سړي میرویس خان او د هغه ملګرو ته کلکه غېږه ورکړه. مول وهلي کس یې تر غوږ کش کړ. په خندا یې وویل دا سوډر مې زوی دی، ځورولي خو به یې نه یاست؟ میرویس خان غلی و. چاغ سړي وویل هلئ نو ګرمي ده. ټول کېږدۍ ته ننوتل، پر لیمڅیو کېناستل. میرویس خان ګرد بالښت ته ډډه ووهله. ویې ویل یاره شهسوار خانه، په دې دښته کې دې عجب شین ځای موندلی دی. چاغ سړي وخندل. هو والا، په ګرمۍ کې دلته راځم.
یودم یې چیغه کړه، په بلوڅي یې څه وویل. میرویس خان ته یې وکتل، ویې ویل شونډې مې سپېرې دي، ورغږ مې کړ چې اول ډوډۍ راوړئ. میرویس خان غلی و. شهسوار د وچکالۍ کیسې راواخیستې. ویې ویل چې د مالدارۍ خوند نشته، د ده قوم ته یې دروند تاوان ور واړاوه، رمې یې په نیمایي ودرېدې. بیا یې د ګرګین د ظلم کیسې وکړې. یاده یې کړه چې قوم یې درنې مالیې پر ملا قات کړ. غلی شو. یودم یې خپل تندی په څپېړه وواهه. په خندا یې وویل عجب سړی یم، دې تودو شګو مې ماغزه راوچ کړي دي. ومې نه پوښتل چې دا اوږد مزل مو د څه لپاره راوهلی دی. پوهېږم بې څه خو نه یاست راغلي. میرویس خان وخندل. درته وایم یې. شهسوار یودم وخندل. ظالمه، هغه باغ دې اوس هم شته؟ عجب انار یې لرل، 5 کاله ووتل، تر اوسه مې لا په ژبه د انارو څکه پرته ده. غلی شو. ویې ویل ښانو د څه لپاره راغلي یاست؟ میرویس خان وخندل. لکه چې له مېلمنو په تنګ یې. شهسوار خپل ټټر وډباوه. شهسوار خان د غیرتي خلکو نوکر دی.